نؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دا مضمون چنن کم ستاسو په مخ کې شروع کیږي پاک دے هغه ذات چچا سیلو کو بوئتلو بندخ پل لیلن دشپے من المسجد الحرام د مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چاہتا چھ بیت المقدس ہوئی اللہ دیو کی چتاسو پہ پوئی شئی دے مقام کی اللہ بیان کئی د معراج د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء وائی چھے دے مقام کی د سبحانہ ضرورت سو اصحاب سیر وائی چھے دے مقام کی ضرورت داو چرستو با دیر خلق دا سرا پیخ شی چھے اغبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغ معراجی جسمانی نا انکار کئی اوائی بچے دا معراج جسمانی نو شوے بلکہ دا روحانی شوے نو اللہ پاک دوڑان دینا صدباب کئی چہ دا اللہ ہر صفت چہ دے آگ کامل کامل دے دا اللہ پا طول صفتنو کی صفت ناقصہ نشتا دا اللہ طول صفتنو چی دی آگ کامل کامل دی ہر صفت چ دے آ کامل کامل سبحان الذی پاک دے هغه ذات چې چا خپل بنده پشپکه د مسجد حرام نه اوچت کړ او بیت المقدس ته بوت نو دے سرد جسم اوچتول او بیت المقدس تا بوتلل دا صفت کاملہ دا پروردگار عالم سرد جسم او دے پا خوب کی ال تا بوتلل یا پا خوب کی پہ معراج کول دا صفت ناقصہ دے نو سبحان اللہ ذکا ہوئے
چې د چا دا وهم را نشي چې زه په صفت ناقصم موصوف یم بلکې زه خالق یم لیکن د کامل صفت مالک یم. پیغمبر میں سره د بدن اوچت کړي او بیت الله مقدس ته مې بوت د سبحان الذي دا معنا. اوس بوتلو څنګه پیدا روانو سورلی وا د مسلم شریف یو لوی روایت ده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چشپاوا ز د ام ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی پروتو د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب الصعود ده چرته چې د مکی قاضي ناس دې مقام کې داغه کورو سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبریل راغ ورسرا براق ده براق کتا سو خیالو کئی یو خود خلقو خیالی تصویر جوړ کړي دا اس په غوندي بدن والا جوړ کړي او سره والا د خزه جوړ کړي. سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شیو چې د قچر نه لګ وړو کې او د خر نه لګ غټ داسې یو شیو چې هغه زما د سورلې د پاره جبريل امین راوسته داغه رفتار با داسې و چې یو قدم به داسې پر وته لکه دې نه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری یو قدم بداس څه زمانہ مخکې خلق ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دیو کنه دي اوس کده دې خلق دماغ دا نه مني چې دا لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار ده. اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار په یو نیمه غنټه کې وای او سل کسب کې سواری. نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په یو غنټه کې وای او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وای. اوس قدام عقلی چې فرض کړه چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تړلي لاندې تنه د بنی آدمی او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلي. اوس خر سره د ما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې کوم خر سره د خبرو علاج ما ته قرآن خودلې ما ته خودلې وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما. الله وی چې خر در سره په باز شي نو سلام ورته کوو ځان ته خلاصو. نو قران کریم وړاندې نه صد باب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک دے هغه ذات چا چې پشپکه خپل حبیب
بیت المقدس تب وکی عزیزانو شپدا جبریل راغه او دې راویخ ک چې دې راویخ کنو بوتلو دا به زمزم کویتا الته پیاو دسو بیا ولا شق صدر کو شق صدر دی ته وای چې د سینې اپریشن ولا وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبيعت ساشیاو هغه تی وېست بیا ولا سینه وګڼل دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وای چې الته اپریشن شو الته بیا اسمان ته څنګه بوتلو دا ګران کار دی که خیال وکړي په فلپین کې یو ښځه ده چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیہ السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوته کړي تاسو خیال راغی د فلپین عیسائی خزا خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته دې ته سوچ کوئ دې ته فکر کوئ اوس ارشه داسې خارج تراغلی دی چې لغوندې سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغه انکار نشي کولی عزیزانو سرداری کونین باندې اودس وکړه او رای وستو په بورا کې سور کړ چې سورې کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټول شپه روانو مزل کولو ځکه چې الله وی دا کار د د بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شوي نو لیل لفظ چې ده دا ټول شپې ته شامل دی دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کول او روان علماء وایي چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی تنوین دا د پاره د تقلیل دی تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا پشپه کې و خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دو زورونو یا دو پیخونو وغیرہ دا تنوین د تقلیل د شپې د سترګو پر رات کې اوس چې بیت المقدس تا د اورسید دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاویگی او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاتا منذ بہر تکبیر عرض داو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد اور پدغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د
आसमान तजी महराज तक तासु ख्याल की महराज जकवई उरूज पर अरबी जगह की पोर तखतो तो हुई महराज का हम जिक्र महराज हुई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकी पोर तखत उलमा आई चे दस्तर को रब खबर हो आसमान तक रसी अजजानो आसमान तक 3 करोड़ मील मजल 3 करोड़ मील 10 पोगमें 2 लखाओ 50,000 मील दजमत के ऊंचा करा 10 पोगमें 10 तूरी द आसमान लांगी मिसल कनादीर लकदा बिजले कि द छत लांग जरा जोड़न गई दस्तूरी गया द आसमान लांगे दा सरा जोड़न फायदा तस्वा फायदा कुरान तो खपला रहेगा वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह अल्लाह हुई दुनिया आसमान चिदे मां खस्ता करेगे पस्तोर होगा दा जीनत दा आसमान वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन और ज्ञान दाद और लंबे द शैतानान द पारा गर्दुली च आसमान त शैतान लारशी 10 तोड़े और तो और लंबशी होती उड़ी आसमान द दुनिया का चरसी और दरवाजा टकई दरबान द आसमान आवाज कई के सोचे जिब्रील अलैहिस्सलाम और तवई अना जिब्रील वमम्मअक दरसरा सोच दे वमाइय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मलेका दरवाजा लड़ी कई और पकतार मलेके दाएं बाएं दावल आसमान न तरजेम आसमान अपोरे वलाड़ी इस्तकबाल कई दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और दा अल्फाज हुई कि मरहबा मरहबा बिनबी सालिह दिलते नुकता हो रही मोर बयान दुनिया की जुमे तारस्कोम उलमा लिखी के आसमानों का तक पैगंबर गरज खुदा सर मुलाकात नदा मुलाकात को पजमा कम के दे मुरादुम रमेल सफर को किसी जरूरत फरमाई के बनता तकलीफ गरज न बनता राज दाओ शुद्ध आसमानों की अरबहाव करबहाव पदमहाव बले की शुद्ध कला न पैदा दी ऐस्म की तनदी रही अल्लाह का इल्तिजा ओकरा या अल्लाह पदे लौह महफूज की मुंगूर ला इलाहा इल्लल्लाह दा खुत्ते खुदाया दा मोहम्मद रसूलुल्लाह और सर चिकम दे खुदा दा हो या मुंग और प्रेद चे लांगी उगूरू और या लत्तास रावले ची मुंगे उगूरू अल्लाह पाक दा मलेको दरखास्त मंजूर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आसमानों में तबोत लो चिदा मलेकिम ददप दीदार मुशर्रफ उस सरदार कौनैन संग हो मुद्दा तपोस को बच्चा न कह एक चाना न शिको है
د څومره حسینو او د کوم کمالات مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نشوه دی او اغي ولا دا جواب ورکړي یو خدا چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچه خوبان همدارند تو تنها داری یا رسول اللہ بھی یوسف کو خالد مخستوالیو د موسیٰ علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے لئے مننو پرکار بے کولو آنچه خوبان همدارند تو تنها داری پٹول معشوقوں کی چمر خاصیت نبی یا رسول اللہ خاصیت یا واضح پتا کے بل بزرگ نہ د پیغمبر د حسن تپوس شو اگر دا تپوس مانا مکوئی دا تپوس جبرائیل نہ کئی جبرائیل نہ وہ جبرائیل اور رسول اللہ تک اور ہوئے چھے آفاقها گردید آفاقها گردید مہر بطان ورزید بسیار خوبان دید لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ وہ دنیا محبوبان و معشوقے میں ہو کہتے لیکن تپ قلعہ تبل سے بیا دا تپوس ددی دی عائشی نو گئی دسور لسم سپوږمۍ د سرداری کونین پکٹ کے پروتے بی بی عائشہ فرمائی واللہ العظیم ما بکل سپوږمۍ تکت کلب میں چہرہ انور د جناب رسول اللہ تکت چه د چهره تبن یو کتن سپوږمۍ برات تخکارے دلا باشا نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور کړ او دته دعوت ورکو چې اسمانونو تراشه دغه زینا بیا پورتا یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زینه وایي علماء محققین لیکي چې خدای به په دې پوي وي چې دغه زینه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شی دی بعض علماء متاخرین وایي چې زینا داسې یو سورلی وه لکه دې وخت کې تاسو په دې شل شل یا درش درس منزلونو کې دا لفټونه وګورئ باقی دی زینے اصل حقیقت سو حافظ ابن کثیر لکلی دی چھے آسمانوں تا تک چے دے آپ زینت شوے دے او زینت سے شو او دے خدای پوئے دے چے دا څنګه سورلی وا عزیزانو بیا یو شپوا او پشپا کی بیا د سترګو د رب خبره وا نو د سترګو پر رب کې د اسمان اول دروازے تا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دا دروازہ لري شو ملائکی ټول په
استقبال کې ولاړې دي. اول اسمان پار شو، دویم اسمان سره بیا دا چلو شو. ازدانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصري زینه باندې سورېدل او اسمانونو تتلل، دا غوښته چاو اسمان ته خدای زینه را لګلې چاوه خدای. یو سړي ما ته ویا کالجی الکو، ما ته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو، نو د دې جاز پایلټ څوک؟ جاز خو به پایلټ نه چلی، ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم. دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بوت، تیرا جمعہ ما دلتا خبر پریخوا چی جہنم ته لو او په دغه سیر کې جبريل ورسره جنت ته بوت. دا جنت ته وګوره. علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمو کوم کې دیشي والله اسمانونو تولی بوتلا او دومره لوی تکلیف ولول. نو دا غي جوابونه ډېر، یو جواب دام چې دا الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړی ده. بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړی دی، استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړي. نو پیغمبر راشا استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړی دی، نو وی ګوره خوخه کچ امت له خوخم دی ورکړي. تاسو خیر نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم باوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستاسو د امت لپاره شوي دي چې دا د خوښم دی وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چنه وخت فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره ده. ملغلره به تاسو لیدلی یا نه؟ وړې وړې می لګي غټې د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غي دننه د کمره یو کمره به د یو ملغلره نه جوړه او دا هغه کمرې پلنواله بش پیڅه ملي د یوې ملغلري کمره او دا غي پلنواله چې ده هغه بش پیڅه ملي او چتواله پرېږه چا بچو دا د یو کمره. بیا د دالانونو سپنې چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو عزیزانو داغه اغا سیمت چکم آگئی کے لگی ہوئی علماء لکھی چھے
هغه په داسې سیمټ او خاوره وي چې هغې کې لګېدلي چې ستا زندګي پکې به بس ځکه چې هغې نه وروسته خو مرګ بیا شته نه که نه چې ته پکې هغه دیوال کې سیمټ او پلستري چې کومې دي هغې نه به د مشک او د عنبرو خوشبویانې راځي. دا به نه چې نن خوشبویي ولګوه او سبا یې بوی لاړ یا سپری مرې په ځان وکړه او سبا اوس سپری راوتي دي صاحبه په 300 روپۍ 400 روپۍ یو سپری ده. نو عزیزانو زما عرض داو چې جنت ته خو پیغمبر خدای بوتلو چې دې امت دپاره پټ کا خو آیا دا امت وي چې دا به هغې جنت ته ځي چې کوم پیغمبر ورته خوښ کړی. ټول عمر درش پیته کاله په درش پیته کاله کې 40 کاله هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شو. په 40 کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه 23 کال. علماء محققین پدی کې لګون دي اختلاف دی چې معراج چې دی دا د نبوت په 100 کال باندې شوی دی. که تاسو خیال وکړئ عام طور مونږ خو دا اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی لیکن معراج شوی د نبوت په 100 کال باندې. په دې کې مختلف قسم روایات دي د حضرات علماء کرام. روایات ډېر دي. محققین وایي چې معراج چې دی دا د نبوت په 5 کال باندې شوی یعنی په 40 کال چې نبوت ورکړی شو او 5 کال تیر شو نو بیا معراج شو. اس معراج طور و طریقہ څه هغه کافی حد پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی. عزیزانو که تاسو خیال وکړئ نو دا دور چې ډېر سخت دور دا د ابو جهل لویه سرداری و په مکه کې. دا لوی سردارو دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړو. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږه حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه کړ چې یو زلمی دی مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا
کلہم عزیزان تربوران قوم قبیلہ دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړی په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي او په دا وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم الله یو غنئ دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځولو دا دغه دور عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو معراج بیا د مسجد حرام نا مسجد اقصا پورے او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبريل ورسره و جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي زه چې ځو محدثین وایي چې جبريل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی خیر دا یو ذوقي یو عاشقانه خبره علماء وایي چې سدرة المنتهى نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه اوس سدرة المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبريل سره کیږي یو بزرگ دے هغه دا واقع د حدیث نظم کې ویل هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے
वाग बुराक दी मोड़ के जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जलवा देखा नूर दा अगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया दाज़ेलक पगौर वौरे चिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दस उलमा वाई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल प मंस की यौ गज फासिला व द कुर्ब यौ गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह पदीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वेले शुचे दा हाल ब दुनिया की चाहता न वे वही कथा सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पटवी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुले खींची दिया अर्ज दाओ चिपदीदार मुशर्रफ शो हुई इजाजत दहल वेलो नश कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई च ददे तराजिम बाज दादी च दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज उलमा वाई च ना काब कौसैन और अदना च राजी कुरान की नो कौसैन च दे आगा कतासु लिदली भी लिंदा लिंदे दास लड़गे या गलगरा कुकड़ी पदे मंस के चिकमतारी अल्लाह फरमाई च जमा व जमा द महबूब प मंस के दुमरा फासिला वाला कद लिंदे प मंस के च तुमरा तार हुई न अगा तार या गजबी या सवा गजबी न बाज़ उलमा वही च काब कौसैन दलता अगा कुर्ब मुराद दे च द मेराज पशपा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह सरशर उस कथा सुख्याल कई बाल्लाह दागद महबूब प मंस की चिकम राज व न्याज
نو د عشق راز و نیاز چې ده هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو تم پته نه لګي. یو بزرگوی میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوقه منس کې او دا سه رمز وی چې د کرام کاتبین ملائکو تم پته نه چې دا څه شي. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او داغه د محبوب په منځ کې نو پاغه یا الله په دې او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کومې شوې دي هغه دا دي چې الله ورته فرمایي چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله ستوفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ پیش کئی ورتا او دا اللہ د شان مناسب پیش کئی ورتا. دینا یک سبق والی چه ار سری سرا چه خبری که نو داغا د شان مناسب بکے. زما عزیزانو دلتا د عقل انتہا گورا. توفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانه دی. نه، توفه او ډالۍ وایي او داغه د شان مناسب وایي. یا الله ما توفه تعالی چراوڑے دا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات تحیہ میں راوڑے دا للہ خدای لرا د سشی الصلوات والطیبات د منزلو او ستا د پاکای بیانولو. خدای ما توفا دا راوڑے دا چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکی به بیانوم. څومره اوچته تحفه ده. د الله د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده. جواب شو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زماد طرف نہ سلام ہوئی. سردار کونین ورته فرمائی چې یا الله په ما خو سلام وی خو زه یوازې نه زما ډېر امت او ډېر مرګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام ہوئی خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پاغوی دم سلام ہوئی. تاسو خیال دا انجانو مخ کے نور باز شوروش چنور باز شوروشو منزونه بئی 50 منزونه بئی روزه بئی حج بئی زکات بئی دا بئی قانون بیان. علماء وايي چې دا باس ډېر وګت شوی او شپه یوه نو په یوه شپه کې
آسمانونو تتلل په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول، په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول، دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو، کنجي خوځېده، چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په تندی تللی او راغلی دی چې کنجي لا تر اوسه ولاړه نه ده. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علماء وایي چې چل بلو، چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې راز و نیاز شروع شو، نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړو. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو، دا شپه او ورځ، نور، سپوږمۍ، دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي. ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی، هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي. هغه نظام معطلو چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به په د خدای هغه ملائکې پوهېدې چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغلی نو عرض داو چې نظام ټول معطلو. چې نظام معطل شو، کنجي ځکه خوځېده چې کنجي به ودرېده ځکه چې وخت پې تېر وی. هلته وخت خو کائنات ولاړو، وخت تېرېدنه، نو کنجي به ودرېدلې څنګه وی؟ تاسو خیال راغلی کنجي چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کېږي هله چې وخت پې تېرېږي، چې وخت نه تېرېږي خو چې په کوم ځای دغسې به وي که نه. تاسو خیال راغلی بستره به یخېده نه، همغسې ګرمه وه. ولې؟ وخت نه تېرېده. یخوالی خو په تېرېدو د وخت سره پکې راځي. وخت چې کوم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستره یخه څنګه شي؟ تاسو خیال راغلی. اوس څومره وه؟ نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه. دې خوا وګورئ چې شپې او ورځ هم د خدای وي، د کائنات نظام هم د هغه په لاس کی، او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي. نو شپه به څومره اوږده کړي نو که دا در باندې پېښه شوه چې څومره به اوږدی ته. عاجزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې. او دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي. دا الله نه سوا دا علم بل چا ته ولاړ دی. د ټول خدایي نظام معطل دی. جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړه. ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړیو، دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړی.
ختم شو. باس ختم شو، حضور واپس شو. چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرض شوې صاحب 50. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منزونه ستا امت به نکړي کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډیر دي لس کم شو. بیا التجا وکړه لس نور کم. بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو. بیا التجا وکړه ورځه 15 شو. په 15 کې ول بیا التجا وکړه. حضور فرمایل چې اوس نور مال حیا راځي. ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به 15 زونه او ثواب به د 500 ورکوم. دا خدشه نه منم. عزیزانو بیا دنیا ته چرازی بیگا څه شي دي او ساره ریږ سره پندو کې په سر دی داغه شپار کور ته چلا او دروازه او ټکولا سره راوت په خیر دي سه په خیر جوړ تکړه مرحبا خرشه وداستاوی زوال سودا پس دلی گلی و دین وقت دیر تیر شو تبیل نیولی دا بیمارم دا نو جڑلی چی کول تلارشم دا کور مالک بنیم وحی نو یو خویدا پندو کا نشو روڑے دا ور سر مار روڑو دویم کتی لگی سزا پنیت کی آ سزا مال را کا خوچ دی تسون آ یہودی دا جناب محمد رسول اللہ پخپو کی پریوت اویلی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سردار کونین ورطوی دخدای بندہ زخدی لنوم راغلے چی تا مسلمان کم دی وینز خدمت میں کول غرض و یا رسول اللہ د تورات یو مسئلہ نمشتیاشوا ما دانمان لچت پیغمبری تو تورات کی دالی کلیو چی اغا پیغمبر چی کم پا مکہ کی پیداشی پکمش پہ خدای سر ملاقات شی دا اللہ پا دیدار باندی مشرف شی تاغ سہر بلا کور تنیت لے او دیو کافر دوینز شپارس بکوی دا مسئلہ پا تورات کی لکلیوا مالی دلیوا یقین میں پتا نرات لو اس میں یقین راگے چت بیگا آسمان تن تلے عزیزانو دارم بنے سہارو آغا سہار چپکم شپا در رب العالمین پا دیدار بانے مشارک شوا واقر دعوانا ان الحمدللہ دعوتا صلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرا ساتھ ملاویگی اور ددین علاوہ دینی تقاریو کیسٹ بہنتا صلا ددی دکاننا ترلا سکیدیشی اور خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریرو کیسٹے رحمان بابا خود کلام با تو پختو جبا کی تر قیامت پوری پختون دنیا جوڑنے کی ایو قصیدہ ہے نا
عاقل وګولي سماتا مرګل نپریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعرہ تکبیر ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو چې د خبر بینا لیدل هچاتا بادشاہان دیوانا خاک د بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسیداراتا پجون گلے توبہ باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نشمالاتا دا کلام وزد تیرا پشمائی کرش پل خوابا خدای بکل یادوی خان خرابا کپوئیگی پا شتاب شتاب دیتل دی غافل مشد دے دہر لشتابا پا حقی جہان بسرنگ جواب ورکڑے چپا دی جہان عاجز ایل جوابا دکاغاز پا کشتی سیل بکڑی ترکما دا کشتی بدی مرگے کاندی غرقابا چی افتاب یوانی زشی بیا بسکڑے اس چی سوری لردرو میلی افتابا پا ازار دچا رازی مشی رحمانا کخلاسے پا قیامت غاڑی لعذابا چی بلبلی پکی نوی بوستان سکرما دیمیوی بسروی قد خرامان سکرما چی علاج میں دو مرس